مات زړه لنډه کیسه، لیکوال نصیر احمد احمدی او وړاندې کوونکی الهام الله خلیلی. د سړي ستمی خوب سای لنډه لنډه کېده. په لویو ډبرو پسې به یې لاس نیوه. څومره چې به پورته خوت، لاندې به د سپېره غره په لمن کې د کلي خړ کورونه کوچني کېدل. یو وخت چې ځان ته پام شو، نو د غره په څوکه ولاړ و. د پټکي شمله یې باد خوروله او په خولو لون تنده یې سهرني لمر ته ځلېده. یوې راوتلې تیږې ته یې ډډه ووهله. لاسونو ته یې وکتل، لاغزو یې ډک و، خو دی یې په درد نه پوهېده. سر یې وځړېد. د ښۍ سترګې له تورو باڼو نه یوه لویه اوښکه بېله شوه. په سپېره ډبره پرېوته او روڼوالی یې خړپوټي ورڅخه واخیست. له پاسه یې کلي ته وکتل. په خپل 25 کلن ژوند کې په لومړي ځل له کلي کرکه وشوه. داسې ورته وایسېده لکه د کورونو خړ دیوالونه چې په زړه ولاړ وي. غرې واخیست، په سلګیو یې پیل وکړ او یوه شېبه یې د ماشومانو غوندې په چیغو چیغو وژړل. وروسته یې سر هس کړ. له اوښکو ډکې سترګې یې په یوه لوی کربوړي چې څو ګامه لرې په یوه هواره ډبره پروت و ولګېدې. بې اختیاره یې له خولې ووتل. ته دلته څه کوې؟ کربوړي 2-3 ځله خپل لوی سر وخوځوه. سړی یو ځل بیا غرې واخیست. ستا زړه خو به نه وي مات شوی؟ کربوړی بې حرکته پروت و. سړی په یوه داسې غږ لکه څوک چې خپل یوه نږدې ملګري ته د زړه خواله کوي وویل: واوره، 2 کاله د یو چا په مینه وسوځېدم. که به روغه وه نو زه به هم روغ وم، که به ناروغه وه نو تر هغې به په ما سخت تبه راتله. کله چې به مې په خندا ولیده نو خوښي به یې رابخله، او چې خواشیني به ونو د دې په ځای به زما شونډې چاودېدلې وې. په هغې مې یو کوچنی درد هم نه لورېده. ان د دې لوی منګی مې ځکه په ځمکه وویشت چې دروند راته وایسېده. دې شاوخوا کتل، له ځان سره ډونګېده. خو زه د ګودر له غاړې څو ګامه لرې د تنکیو چنارونو په ګڼو لښتو کې ورته پټ وم، او د هغې له قهر مې خوند اخیست. ته پوهېږې چې ما په ټول ژوند کې یوازې یو ځل جګړه کړې، او هغه هم د دې په سر. دا وخت غلی شو. کربوړي ته یې وکتل. هغه و چې سترګې ورته نیغې نیولې وې. بېرته په خبرو راغی. ما د خپل ګاونډي د زوی ګېډې ته ځکه ګونډې ورکړې چې د ځان په منګ یو بل ځوان ته ویلي و چې د هغې سترګې خوند ورکوي. هغه چیغې وهلې، قسمونه یې خوړل، خو زما بانه دا وی چې ولې یې زما کشر ورور ته ښکنځلې کړې وې. ځکه مې د هغه مخ په څپېړو تک شین کړ او ومې ویل چې ته دروغ وایې. خو دا وخت زورورې ژړا خبره ورپرې کړه. د لاسونو اوږدې ګوتې د سر په تور ویښتو کې تېرې کړې او په ځوړند سر یې وویل: خو نن سهار چې مې سل زړونه سره وتړل او د ګودر په غاړه مې له خپلې مینې څخه خبره کړه، نو په ژړغونې غږ یې وویل: د خدای روی مې ومنه، رسوایي مه جوړوه، ما خپل زړه بل چاته ورکړی. پای. چې په ما مینې دې زوز ګرځلې ونی، چې په ځان نه پوهېدې زوز ګرځلې ونی، چې په ما مینې دې زوز ګرځلې ونی، چې په ځان نه پوهېدې زوز ګرځلې ونی، چې په ځان نه پوهېدې